السلام علیکم. وعلیکم سلام. یاره وروره داسې کیسه ده ښه یې واوره. په کلي کې د 100 کسانو قرض راپورې ده. قرضدار یم، په جب کې مې 2 انې نسته. وروره نور داسې کیسه ده که نه. دا غوا بوزمه خلاصوم یې په میله کې خرڅوم چې دا د قرضونه پې خلاص کړم او لږ دا کور ته به م شیش پې راوړو. غوا څنګه خرڅوي؟ غوا ولکه رانه خرڅه کړي. غوا خو مستې او شیدې کوي، کور کې ماشومان هم خوري. مېلمه چې راسي مېلمه خلوم پې غواړئ. نور څه شته په کور کې دغه یو غوا راپاتې ده، دغه هم ته خرڅوې. دا نه خلک روپۍ غواړي که ما نه غواړي. که دا وروري مو سره پې ختمېږي که نه، دا غوا زه نن بوزم او نن یې خرڅوم. ګوره غوا داسې خرڅه کړه درنه خفه کېږم. که خفه کېږې 6 شلي پېرې خفه سه ځه. ورور مې والا خفه سه، خو څنګه یې وکړمه خرڅوم یې. راځه والا داسې وږی سوم، دغه هوټل کې به لږ ټکاله وخورم، دلته به دا غوا وتړم. راځه څوک دلته ستا مې څوک مې څه کوي؟ نه پټۍ څوک یې څه کوي؟ دلته به یې وتړمه. راځه دلته دې وتړمه. ښه آفرین آفرین، ډېره هوښیاره غوا ده. آفرین. چېرته لاړه نه شي، چېرته لاړه نه شي. ښه دلته ودرېږه، زه داسې وږی یم، دا هوټل کې د ټکاله خورم. چېرته لاړه نه شي. ښه وا 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 غوا وګوره څوک سره ستم نه راځه میله کې به یې خرڅه کړم. غوا ګډ کړه. وای غوا څه شوه؟ په ولا دغه ځای کې مې تړلې وه، دلته مې تړلې وه. وروره دلته راسې، دلته مې غوا تړلې وه. غوا تا ونه لیده؟ نه ما نه لیدلې. وا خدایه پاکه غوا مې څه غوا دې ما دلته راسه ورونه. خدای ته دلته مې غوا تړلې وه. ما خو نه دلدلې. یو ښکرې غاټو یو لږ وړکای وه، هغه غوا دلته مې نه دلدلې. ولې دې نه دلدلې؟ غوا مې ښه څه شوه، غوا څه شوه، اوس یې څنګه کوي؟ غوا ورکه شوه، اوس یې څنګه؟ غوا هلته ورور خفه څه، هلته 2 روپۍ نسته، هلته غوا نسته. د ما خو په ځان شک نه ولا کې بیخي غونچه ګل یې، چې غونچه ګل وایي نو غوا به راسره وه که نه. ښه خرڅه کړې به مې، چې خرڅه کړې مې نو پیسې کومه دي؟ والله بالله کې بیخي غونچه ګل یې. نه یې غونچه ګل. ښه څوک یې؟ څه شي کوې دلته؟ د چا زوی؟ څه شته کار؟ نه یې غونچه. ورور به راځه کم پوره وړي به خلاص کړمه، خواري به وکړمه. ولا ته ودرېږه. یې که نه غونچه ګل یې، ولا صفا غونچه ګل یې، هر سړی دې پېژني غونچه ګل یې. ښه نه ښه صفا غونچه ګل یې. ښه غوا دې څه کړه؟ غوا خو غلو بوتله. ولې بوتله؟ وا غلو خدای دې درته هدایت وکړي. غونچه ګل کور خو م تباه او برباد کړي، غونچه ګل خو م غرق کړي غلو. وا غلو ولې م داسې کول؟ خدای دې غلو ته هدایت وکړي. ښه زه به اوس ورور ته څه جواب وایم؟ پوره وړي به څنګه کوم؟ په جب کې 2 روپۍ ستا نه، چې ټکال او خوراک به نه و، خو هغه غوا شیدې او مستې به م خوړلې. غلو تاسې خو زه تباه او برباد کړم. نه وروره زه خطا سوم، وبخښه ډېر وبخښه. والله بالله کې زه غونچه ګل یم. نه یې غونچه ګل، غونچه ګل داسې و، غونچه ګل داسې و. غونچه ګل خو داسې تاګو لکه یې زر بیخي غونچه ګل یې نه خفه نه سي. بس نه یې غونچه ګل، نه بس په ډېرو قسمو په ځان نه سره ګناهګاره و. نه یې غونچه ګل، یقین وکړه که غونچه ګل یې. نه یې کلي ته هم راورسېدم، اوس به یو چال وکړم. دغه کلي کې به غږ کړم چې غونچه ګله وه غونچه ګله. که غونچه ګل راووته خو زه نه یم غونچه ګل. چېرته لیونی یم، د لیونتوب به مې څه وخت سوی، څوک یم، چېرته یم؟ که غونچه ګل راونوته نو زه غونچه ګل یم، غوا مې ورکه کړې ده. وا غونچه ګله، غونچه ګله، هلک پی چېرته وړکی هلک پی. غونچه یو
و غونچه ګلو نه والا چېرته مسیر سړی وي مسیر سپینګیري سړی اجي غونچه ګل اکو غونچه ګل کاکو غونچه ګل اجي چیشته چغې وایي چیشته باندې سوي دي زه څوک یم زه غونچه ګل یم خود غونچه ګل یې ښه وروره چې زه غونچه ګل یم نور ولاکې ته هم دې غوا شیدې رانه چکه دي